نه مخکې پسې بیا صحابه تېر شوي دي فرق لري که نه لري نو داسې ایمان غوښتنه ده د کامل ایمان حقیقي ایمان راوړئ سوري ایمان خو شته حقیقي ایمان راوړئ هغه حقیقي ایمان وایي دا ده چې د ځان برخه بالکل ختم کړي تر ځان تر مور و پلار تر اولاد تر هر چا الله ورته مخلوق شي لکه اوس وایي په دغه شهیدي کې خبره شوه که په ځان یم شهیدي به ورکوې که په مور پلار یم شهیدي به ورکوې په قریبانو یم شهیدي به ورکوې که غني ده که مسکین ده ته به حق وایې وایي چې ځان برخم ختم شي د قریب برخم ختم شي الله او رسول ده تر ځان تر مال تر اولاد تر هر چا نه مخلوق شي هلته کامل مؤمن ده انسان والکتاب الذي او پیغه کتاب ایمان راوړی نزل على رسوله چې نازل شوی ده پر رسول دی الله والکتاب الذي او پیغه کتاب ایمان راوړی انزل من قبل چې په نازل شوی او څوک دا معنی کوي ایه الذين امنوا ای مؤمنینو د اهل کتابو امنوا بالله ورسوله فدغ رسول وس ایمان راوړی فدغ کتاب چې فدغ رسول نازل ده په مخکنی کتابو په ټول ایمان راوړی وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر څوک چې کافر شي په الله په ملائکو دي الله په کتابو دي الله په رسولانو دي الله او په ورځ آخرت فقط ضل ضلالا بعيدا دا په تاسو سره گمراه شو دي په گمراهي ډېر لري سره ان الذين امنوا هغه کسانو چې ایمان راوړل يهوديانو ثم كفروا بیا کافران شو په موسی عليه السلام او د خندر عبادت شروع کو یو لري الته کافران شو ثم آمنوا بیا بیرته ایمان راوړ په موسی علیه السلام توبه یې وایسته د بتانو د عبادت ته ثم کفروا بیا کافران شو په عیسی علیه السلام باندې ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شو له وجې د کفر چې په نبي علیه السلام هم منکر شو ایمان راوړي نو لم یکن الله لیغفر لهم نه د الله چې د بدبختو یهودیانو ته مغفرت وکړي ولا لیهدیهم سبیلا او نه چې دوی ته سم لار ور وښیي چې بار بار دوی کافران کېږي نو لایق د هدایت ته نه دي وبشر المنافقين زير ورکا خبر ورکا منافقین ته بان لهم عذابا الیما چې بشک شته د دې لپاره عذاب دردناک ای منافق یو علامه دا ده چې د بده کافر سره مرګرتیا وي په یو وخت کې دعوه به د اسلام درلوده البته به د کفارو سره مرګرتیا وي درلوده نو علایقی منافق ته خبر ورکا چې عذاب الیم ده منافق ده څوک الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين هغه خلق منافقین دي چې نيسي کافران خو دوی سره غیر دي مؤمن نه د نیک سړي سره مرګتیا نه دي بد سړي سره وایي د مرګتیا دي مسلمان سره دوستی نشته دي کافر سره دوستی ده ولې که کافر سره دوستی ونه کې بیا خو دنیوي ترقی نه راځي دنیا نه پیدا کیږي نو علاوه ايبتغون عندهم العزه ايد الكافرون سره عزت غواړي عزت کافر سره نشته په ان العزت لله جميع عزت ټول الله لرده بعض خلکو په د قران د آیاتو خندونه وایي استهزاء وکولي دا په قران چې عمل نه کې دا وایي استهزاء ده په دین باندې نو الله حکم کوي چیرې مم چې د خلک ول چې په دین فسخند وایي دغه خلکو نه به لري کېږي اوس په دین فسخند وایي یا دا چې په دین عمل نه کوو دا نو په ایمان دعوه لري خو عمل نه کوي دغه خلکو سره باندې کېنه سودخور سره غله سره ناکار سره رشوت خور سره بل ګناهګار سره ما کېنه الله حکم کوي تاسو چې اصلاح نه شي بعض خلکو په صریح په دین فسخند وایي چې کافران دي قرآن پسخند وي قرآن سوجي ورته اچي رټرنو ته اچي الله دې د خلکو سره په تعلق نه ساتي ولې کله یو مجلس کې ناشته د قرآن سپکواله کېږي پر رسول الله چې بوختانونه ویل کېږي د دین سپکواله کېږي په دغه وخت کې تم دې په ډاله کې چې د خدای عذاب راغی ته هم کې لګي په بدر کې مسلمان چې مړ نشو نو اوس وسونه ویل چې خدای پاک عذاب د جهنم وعده ورکړه ولې کافر په ډاله کې چې ګناګارو په مجلس کې ناز دي خدای پاک ناراض شو علامه دی وساتي ایتانم ناراض ده په مجلس کې ناز دي یو سړی غیبت کې ګناه ده ته خو نه کې په اورې کنه دې د خلې ګناه ده ته د غوږ ګناه شو چې وست رسیږي منې کوي به که وست نه رسېږي چې ګيږي به نور په د مجلس کې نه کېږي دا عذر نه ده چې زه خو ما خو غیبت نه کوم د اغلا کوي ما خو غلا نه کوله دوی مسلمان د قطب تدبیر جوړي ناس ته ور سره
ما خو څه نه دی ورته ویلي نه الله وی چې جنس پکوالی کېدو که په بې عملي کېدو لکه مسلمانان بد عمله دي ته به د دغو سره نه کېدې که د کفر د وجې نه استهزا کېده ته به هم نه ورسره کېدې ولې که په دغه وخت کې د خدای عذاب راغی بیا په ټولو باندې راځي وقد نزل عليكم في الكتاب الله فتاقف سره نازل کړی دی الله تعالی په تاسو باندې په قران کې اندا خبره اذا سمعتم آیات الله چې کله تاسو واورید آیاتونه د خدای پاک یو پرو بها چې په آیاتو کفر کېدو او تاسو بها سپکواله پکېدو خلکو په مجلسو کې سپکواله د قران دی آیاتو کو نو قران کې حکم دادا چې فلا تقعدوا معهم دغه خلکو سره مکه نه حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر دې پورې چې دې لګیا شي په نور خبره کې دا په ابتدا د اسلام کې د کافرانو نه خو وطن هجرت لیاونه بالکل خو تر جدا کېدای نه شوی خو دومره خو وکړي چې د ګناه په وخت کې مو ورسره کېدی انکم یزمستهم دکتا چې په دغه وخت کې د دې په مثله ان الله جامع المنافقین والکافرین خدای پاک یو ځای کوونکی د کافرانو د منافقانو په جهنم په جهنم کې جميعا ټول کافران دي کارا کافران دي منافقان دي ټول په جهنم ته بي الذين هغه منافقان يتربصون بكم چې همیشه انتظار کوي تاسو ته د دنیا د غمو د مصیبتو فإن كان لكم فتح من الله كتاسو لره فتح له طرف دي اعلان راشي قالوا دې بیا وی په دروغ علم نكون معكم مخ تاسو مرګري نه خو به ماغه مسلمانیو دې موږ سره کوم څه کومه کوي او ان كان للكافرين نصيب کبیا د کافرانو برخي هغه غالب شي بیا یو تم وی قالوا دې ورته علم نستحوذ عليكم ایا موږ غالب شوی نو موږ په تاسو باندې کدی دې به مرګتیا ما کړې وای د مسلمانانو ونمنعكم من المؤمنين ایا موږ تاسو بچ نه کړی د مسلمانانو نه چې موږ یې مرګتیا و نه کړه یو ته بیا د سی وی دا نن چې تاسو په غالب شوي خو موږ نو ورسره ولاړ کوم ورسره ولاړ وي دا خو تاسو نشوي غلبه کېدای نو لہذا موږ هم تاسو سره مرګري شو چې دې سره مکمل کو نه خو تاسو خو څه شي موږ تم راکې والله يحكم بينكم على فيصله وكي تاج ما بين يوم القيامه فورات قيامت ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هرگز د ګرځول الله تعالی کافرانو ته مسلمانانو باندې تلیار حجت او دبري ان المنافقين يخادعون الله بشک منافقان چې د خپل اسلام دعوه لري دا د دوکې چل کوي د الله سره خبره مخکې ذکر شوی سورۃ بقره کې وهو خادعهم على سزا ورکې د دې دوکې واذا قاموا الى الصلاه دا منافقین چې کله ماته ته جګ شي قاموا قصالا دې جګیږي خو دې په شوق نه لري د عبادت یراون الناس خلق ته ځان ورکي که خلګي په یو وخت کې لمونځ کوي ما خصنا صحابه المنذون نه کی دا دیغه وخت منافقینو د عادت وسم دغه سدي یراون الناس خلق ته ځان ورکي ولا یذكرون الله الا قليلا نه یادې خدای پاک مګرم ډیر کم نه یادې خدای پاک مګرم ډیر کم دغه یو صورت دا لکه المنطق په شوق نشتا نه کې چې اخر وخت شي لکه مخکې جوړ چې د منافق نشتا ماته ته جګ شي نو ته چې ته بسم الله وایې ته بیا سجدې ته رسیدلې قراتم ډیر کم تسبیحاتم ډیر کم خاص ځان کوي خلکو ته جناب اعظم په منځ لګي خدایم دې وساتې نن سبا دومره کمزوري ده دا ټول جمعات کې چې موږ ما په خپل ځوانان ولید ځوانان نوي ځوانان بالغان لټپیر سر کوو زور رسیدم یو رکعت ما نه تیر وو په جمع ودرېدم دې خپل سات تیرو چې کله اخره قاعده شو راغله کې نسته چې ملا سلام وګرځو دې سلام وګرځو ځکه منډه پر دې جمعه ته وته چې ما تاسو سلام ګرځو دې لاړو لمونځ به خې کړای نه تا صرف په پلان نه پټاریږي چې جمعه ته تل بولی وو یا به تر نه یا دې ورور نه ډاریږي ځوانان د نوې ځوانان الکانو ما په خپل څه کولې درې دې بل خبره نه کوم اکثر خلک دا چې تاسو خیال کړی د په جمعات کې جمع بولاړې د خپل ساتونه سره کېدي په جمعات کې رکعت ترتیب شي تکبیر اوله خو وی ترتیب دا اخلاص نشته چې عشق او محبت وي دي چا څومره نو اول نه باول سپتم ځان رسي اول تکبیر ته بم ځان رسي مانځه ته بم په خپل ټیم ځان رسي موږ بم په خپل وخت کې به وخت به نه کې په تلوار به نه کې نو دا تلوار المنځ لکه نبی رسول الله لکه چر چې مشوکه ټپي دا خدای ته نه د منظور دا وای منافقین دا دي چې ذکر نه کې الا قليل مګرم لګ هغه لګ نو دا وای اساس نفس خلکو ته ځان وروخي چې دا د خو منظور کړ مذبذبین بین ذالک
په حال دې کې چې د حیران دي په مابین د ایمان او د کفر کې لا اله الا نه بیخي په طرف د مؤمنانو دي په باطن کې چې مسلمان ورته ویل شي ولا اله الا هؤلاء نه په ښکارا د کافرانو په طرف دي په ښکارا په هغه د کلمې خبره کوي ومن يضلل الله څوک چې الله یې گمراه کی فلن تجد له سبیلا تبنه کی پیدا دي د لپاره بیا د هدایت لیا یا ایها الذين امنوا اے مسلمانان لا تتخذوا الكافرين اولیاء من سي کافران په دوستی سره من دون المؤمنین غیر المؤمنین نه اتريدون اي اراده لري ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا چې تاسو وګرځوي الله لپاره خپل ځان ښکارا دلیل چې الله به عذاب درکې قیامت کې عذر نشي ویلای چې ولې راکې ولې خدا ښکارا دلیل د کافر سره ولې وسیده د کافر سره دی ولې مرګتیا کړه محبت ولې ور سره کومه د ویلو چې کافر سره محبت نکې ان المنافقين في درك الاسفل من النار منافقان فاتبقى لاندې نه جهنم کې دي تر ټولو نه لاندې جهنم طبقه عذاب ډیر ده دوی په لاندې طبقه کې دي ولې منافقم کافر ده مشرکم کافر ده تر مشرکم دي د سزا ډیر شو ولې وای دي د کفر د چند ده یو طرف ته کفر ده بل پسخند په الله او پر رسول په دین د اسلام چې د خپل وی دا لکه ټوکی وي پسخند وي نو کافر هم ده او د کفر سره استهزاء هم کوي یا د دغه وجه عذاب ډیر ده یا د دغه وجه عذاب ډیر ده چې افکار کافر چې وو په دنیا کې سره نو معصوم مالم نو معصوم مسلمانانو ته قتل امر او مالم راو دغه بدبخت خو د اسلام د نامه په دروغ غټه کوله ځان مسلمان معرفي کړو خلکو ته چا ته نشوي وژلای اته مال نشو درلودلای نو په دنیا کې د څه خوند اخیسته چې په دنیا کې خوند اخیسته نه ته عذاب ډیر سخت وي ان المنافقين في درك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا تبنه کې پیدا دي د لپاره مددگار چې د خدای د عذاب د اخلاص کی که منافق ته خو بیرته په اخلاص اسلام راوړ توبه وایسته بیا هم الله ته منظور ده الا الذين تابوا مگر نه کسان چې توبه وایسته د منافقت نه واصلحوا اصلاح د خپل عمل وکړه واعتصموا بالله او منګولې ولګولې په دین دی الله واخلصوا دينهم لله او خالص وګرځو دین خپل دی الله د رضا لپاره د ریا میان اخلاص شو فاولئک مع المؤمنین دخل قد مسلمانان سره یو ځای وي وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما زرد چور بک الله تعالی مؤمنین ته ډیر غټ اجر کافر چې توبه او باسم الله معاف کوي منافق چې توبه باسم کوي ګناګار چې توبه او باسم الله معاف کوي ولې الله خو په عذابو دي خلق خو نه اخلي چې نه یو واره تراګرام شوې د دې نه پرېږدم ما يفعل الله بعذابكم الله څه کوي د تاسو په عذاب باندې ولې تاسو ته عذاب درکې ان شکرتم وامنتم کتا چې د خدای شکر یې ایمان مو الله ولې عذاب درکې الله خو ظالم نه ده وکانه الله شاکرا علیما دا الله شکر قبلون کوي او که عالم د پټول احوال د خلکو څومره چې څوک عابد کیږي الله عمل نه ځای کوي عذاب ځای چاته نه